السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. سره جمال تاسو ګورئ چې فورکس ان شاء الله په دې ویډیو کې موږ د پیټرنز کینډل سټیک پیټرنز دریم ویډیو دا دریم سیریز دی او همدا شانتي موږ په تیر ویډیو کې چې د ډبل ټاپ ویلو او د کې ان شاء الله وایو ټریپل ټاپ او ټریپل باټم وایو. صحیح شو. نوم نه معلومیږي چې هغه کې دوه ریزिस्टेंस او سپورټ دی کې درې ریزिस्टेंस او سپورټ دی. ان شاء الله پر ریزिस्टेंस سپورټ پوهیږي چې بیا نه پوهیږي تیر ویډیوګانې مو ګورئ که تیر ویډیوګانو کې پوه نه شوئ بیا په کمنټ کې موږ نه ډیمانډ وکړئ چې نوې ویډیوګانې په نوې طریقې سره د نوې ریزिस्टेंस سپورټ کې نوې ویډیوګانې جوړې کړو. صحیح ده. راځئ چې خپل ټاپک سٹارټ کوو. اول ریزिस्टेंस اول چې د ټریپل ټاپ او ټریپل باټم څنګه لیدل کیږي. صحیح شو. دا ګوره ټریپل ټاپ د نوم ګورئ ټریپل ټاپ پیټرن ट्रिपल टॉप पैटर्न शो. ट्रिपल टॉप دا شي کېدل کېږي یو دوه درې ریزिस्टेंस دي. ښه ګوره یو مارکیټ لا بره لاړو دلته ریزिस्टेंस وکړه لاندې راغی، بیا دې نه بره لاړو دلته ریزिस्टेंس وکړه لاندې راغی، بیا دلته بره لاړو ریزिस्टेंس وکړه لاندې راغی. اوس چې کله دا مارکیټ کله چې داسې یو پیټرن تاسو وکتو چې دلته درې ریزिस्टेंس یې وکړه. صحیح شو. اوس د دا بریک اوټ امکانات شته. د بریک اوټ په کوم ځای کې تاسو ګورئ کله چې داسې بره ریزिस्टेंس والا یعنی مارکیټ بره ختې اول ته تاسو داسې ټریپل ټاپ پیټرن هم وکړه. دغه شی چې کوم دا شکل تاسو ګورئ دا به اوس په عملي چارټ کې هم ګورو لیکلو کې فرق کوي. دا کوم خطونه چې تاسو ګورئ دا لږ فرق کوي د هغې په مقابل کې د کینډلز په مقابل کې، خو تاسو هغه شکل ذهن کې وساتئ. بیا نور په پریکټس باندې تاسو بیا کولی شئ چې داسې شکلونه په چارټ کې پیدا کړئ. خو چارټ به انشاءالله ګورو. د ویډیو تر اخره پورې راسره وګورئ. ښه ګوره دا به چېرته که وخت پیدا کړي کله چې مارکیټ بره تللی اپ ټرینډ کې تللی بیا اپ ټرینډ کې به تاسو کله چې داسې یو کینډل داسې یو پیټرنز د کینډل وکتو درې دانې ریزिस्टेंس شوي دي او لاندې مارکیټ راغی. صحیح شو. اوس په دې ځای کې چې دی د دې امکانات ډېر شته دی چې دلته څه وکړي او کراس وکړي بریک اوټ وکړي. بریک اوټ مطلب مخکې مې ورته ویلي تېره ویډیو کې بریک اوټ مطلب چې مارکیټ په یو لیول کې روان او کله چې هغه مارکیټ خپل ځان چینجي بل لیول ته ځي هغې ته بریک اوټ وایي. صحیح شو. ریټیسټ ته وایي ریټیسټ چې کله مارکیټ بریک اوټ وکړي لاندې لږ راغی او هغې نه پس یا لږ یا ډېر راغی او هغې نه پس واپس هماغه خط ته چې کوم ځای کې بریک اوټ کړی هغې خط کې بیا واپس راځي دې ته ریټیسټ وایي دوباره. صحیح شو. ګوره دا څه شو دا ډبل څه شو ट्रिपल टॉप شو. صحیح شو. ट्रिपल टॉप شو. راځئ په اگزامپل کې وګورو په ریل چارټ کې دا څه شو ट्रिपल टॉप ګورو. ट्रिपल टॉप ګورو دلته وګورئ د چارټ کې ګوره چارټ کې مخکې ما ورته ویل چې چارټ کې فرق کوي. صحیح شو. ګوره یو دوه ګوره دلته هلته مستقیم هلته خطونه دي. خطونه خو مطلب خط خو جوړېږي په لاس باندې ما په لاس د جوړ شوي خو هغه یې صرف تاسو ته شکل ښودلی. نو به تاسو چارټ کې چې پریکټس څومره کوئ هغومره به تاسو چارټ کې تاسو معلومات کېږي. صحیح ده. اوس دلته تاسو وګورئ دا یو ریزिस्टेंस کړی دی دلته بیا ریزिस्टेंस کړی دلته بیا کړی. صحیح شو. دلته دا اوس یو ریزिस्टेंस دویم دریم ریزिस्टेंس دا درې ریزिस्टेंس ګوره دلته دا یو ریزिस्टेंस له ښکته شوی دی. ګوره دا پروا نه کوي صرف دغسې یو شکل جوړ شي درې ریزिस्टेंس وشي هغې نه پس ته ګوره مارکیټ ځان سټیبل کړی دی دې ځای ته راغلی دی. تاسو خیال دی زه به تاسو ته دغه وکړم چې تاسو ته نور هم کلیر شي. ګوره دې نقطې ته وګورئ دې نقطې نه راغی دلته دې نقطې ته دغه شو دلته راغی. صحیح شو. مارکیټ دې ځای نه واپس مثال دې ځای نه مارکیټ راغی دې ځای نه مارکیټ واپس بره لاړو. صحیح ده. مارکیټ واپس بره لاړو. زه به دغه یو ختیځ ته کړم چې دلته لږ کلیر شي تاسو ته دا. صحیح شو. دا خط به دې خوا راولو دا مارکیټ به دې ځای نه بوځو چې لږ سم کلیر تاسو ته دغه ښکاره شي. صحیح ده. ګوره دې ځای نه مارکیټ بیا لاندې راغلی دا د یو ریزिस्टेंस بل ریزिस्टेंस لاندې راغی. صحیح ده که نه. ګوره لا نقطو ته ګوره درس موقع ګوره دا چې کوم خبرې زه کوم دې ته په توجه سره وګورئ صحیح ذهن کې کېنوئ چې بیا سبا مشکل پیدا نه شي ورته او غلط ځای کې غلطه سودا ونه کوي. صحیح ده. دا څه شو یو پیټرن جوړ شو. پیټرن جوړ شو دې ځای نه هم دغه یو لینو ته رسموي شو دغه دی دې ځای نه مارکیټ مثال جوړ شوی دی دا دی باره دې ځای پورې تللی. صحیح ده. دا دا ریزिस्टेंस شین خط چې ګورئ دا ریزिस्टेंस دی. صحیح ده.
دلته صحیح شو. ښه دلته یو بل ختم رالو دا دی دلته دا مې راواغستو دا نقطه دلته راغله دا ده صحیح شو. خیال دی یو ريزسټنس دویم دریم درې ريزسټنس وشو دا پیټرن هماغه شی شکل جوړ شو. اوس به کله تاسو سیل لګوئ ما ورته ویلي چې کله یو دفعه کراسینګ وشو د دې لیول کومه دی د دې لیول دا دی صحیح شو دا لیول دی دا لیول دی دا هم لیول کیدای شي دې نه دغه بر هم لیول کیدای شي ځکه چې دغه دلته معمولي لږ لاندې راغلی خو دا ټول لیول دی صحیح شو دا یو لیول شو. ما ورته ویل چې کله به تاسو سیل لګوئ کله به چې ګوره داسې یو پیټرن چې راښکاره شي دا د سیل علامه ورکوي. کله به تاسو سیل لګوئ سیل به تاسو چې دی سیل به کله لګوئ سیل به چې دی یو کینډل لاندې جوړ شو بل جوړ شو او دویم یا دریم کینډل کې به تاسو څه کوئ خپل سیل لګوئ دا سیل صحیح شو. ښه دا څه شو دا د ټریپل ټاپ څه شو پیټرن شو. اوس راځئ تشریح کوو. ګوره ټریپل ټاپ هم وکتو که نه او همدا شان د ټریپل ټاپ هم وکتو خو مګر څه به کوئ دا به تاسو مسلسل پریکټس کوئ په ریل اکاونټ کې به دومره زر نه عملي کوئ تر څو چې تاسو ښه ټریننګ شئ بیا به هغې نه پسته څه کوئ په ریل اکاونټ کې دا عملي کوئ. ښه راځئ دویم اگزامپل ته. دویم اگزامپل د دویم سټریټجي دی د دویم پیټرن دی چې دویم پیټرن څه نومیږي هغې ته وایي ټریپل باټم بس نوم یې هغه د لاندې دپاره مارکیټ دی نوم یې ګوره هغه ټریپل دی دا ادم ټریپل دی مطلب هغه درې ريزسټنس کوي دا درې سپورټ کوي صحیح شو. درې سپورټ څنګه کوي مارکیټ برن لاندې دا به کله ګورئ دا به ټریپل باټم پیټرن به کله په نظر کې مراشي کله څه به کوئ او په کوم ځای کې دا راښکاره کیږي دا چې دی دا کینډل دا پیټرن چې دی مکمل دا چې کله مارکیټ ډاون تلي او هلته دا پیټرن راښکاره شي صحیح شو هلته څه وشي دا پیټرن راښکاره شي او بیا هغې نه پس ته به کوم ځای کې به بای لګوئ دا د بای میسج دی صحیح شو. په دې کې به تاسو بای لګوئ په دې کې به سیل نه لګوئ ځکه چې ګوره دلته مارکیټ کیدای شي دغه خپل دغه بریک آوټونه کې واپس خپل ځان سټیبل کړي نو مطلب که سټیبل شو مارکیټ هغه پیټرن عملي نه شو صحیح ده چې کله مارکیټ باید همدغه لیول کې سی لاړ شي پیټرن دا کوم چې دلته تاسو پیټرن ګورئ په همدې حساب مارکیټ کراس کیږي که بریک آوټ وکړي خو د ټریډ وخت دی که ټریډ بریک آوټ ونه کړي بل ټریډ ته به آماده کیږي بل پیټرن به ګورئ صحیح ده. او نور ویډیوګانې ما ویلي دي تاسو ته کینډلز مې ویلي دي او نور پیټرن یې به وایو که دې پیټرن نه خطا شو بل پیټرن شاید جوړ شي هغې پیټرن کې به ګورئ را روانې ویډیو کې به نور هم تفصیلي غږیږو موږ چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ او کمنټ هم لیکئ او انشاءالله څه پوښتنې هغې جواب به درکوو صحیح شو. ګوره دا پیټرن دا درې دانې جوړیږي صحیح شو مارکیټ لاندې راغی بره خو تاسو دا پیټرن دا سپورټ یې به شماره 1 2 3 سپورټ یې وشو مارکیټ بره لاړو کله دې ځای نه دا بریک آوټ وشو دې ځای لږ بره لاړو نو دلته تاسو بای لګوئ دا صرف ریټیسټ کوو وایي که پروا نه کوي ریټیسټ په شاید وکړي واپس ځي خو دغه دی دلته ستاسو بای علامه جوړیږي دغه ځای کې بای وکړئ صحیح شو. اوس راځو ریل اگزامپل ته. ریل اگزامپل دلته ما تیار جوړ کړی چې وخت ډېر ونه نیسي. ګوره چېرته به پیټرن دی کې ګوره چېرته به تاسو دغه ګورئ دا به م زه ایسته کړم چې دلته کلیر موږ ته راښکاره شي چې تر څو تاسو ته اسانه وي صحیح ده صحیح شو. ښه دلته به اوس اتیا ريزسټنس خو مې رسم کړي هغه هم بې ځایه د لږ ذره به سیو کړو. ښه ګوره اول مارکیټ کوم ځای نه راغلی ګوره تاسو دلته پیټرن مکمل به وګورئ پیټرن چې وګورئ مارکیټ چې کوم ځای نه راغلی مارکیټ د بره نه لاندې راغلی دی ګوره ښه دلته ښکاري ده بره نه کوم ځای ته راغلی دې ځای نه شاته وګورئ مارکیټ بره نه لاندې راغلی مطلب دې ځای نه مارکیټ بس لاندې راغلی دې ځای نه مارکیټ لاندې راغی صحیح شو دا مارکیټ لاندې راغی دا اوس تاسو وګورئ مارکیټ بیا دې ځای نه څه کوي بیا واپس برځي دې ځای پورې تاسو څه نه کوئ سودا نه کوئ بیا دې ځای کې بیا مارکیټ چې دی واپس بیا څه کوي دا مارکیټ به دې ځای پورې رسم کړو دا به لږ شاته ورته رسم کړو چې دلته لږ ټچ کې راشي صحیح شو چې تاسو ته لږ کلیر شي دا صحیح شو. همدا شانتې دلته یو بل دغه کوو دا دی
دا شي صحیح شو څو شو یو دوه څو شو دوه دانې شو که نه دا خو ډبل شو لکه مخکې ټول ویډیو کې ډبل مونږ ویلو خو چې تریپل درته ښکاره کېږي تریپل به څنګه میلاویږي تریپل به هم دا دی دلته به بل دغه وباسو دا دې ځای نه مارکیټ لاندې ته دی صحیح شو دا دی هم تریپل باټم جوړېږي اوس تریپل باټم کوم ځای نه جوړ شو دا دی دې ځای نه جوړ شو صحیح شو ګوره مارکیټ به لږ لاندې به راځي ګوره داسې بیخي خط په خط نه دی چې تاسو خط کې څنګه ګورئ خط صرف داسې لپاره یو کنفرمیشن دی یو سټډي ده نور خط به تاسو نه تعقیبوئ دا دی څه شو پیټرن جوړ شو ټریډ به چېرته لګوئ ټریډ چې دی کله چې مارکیټ د دې خط نه ګوره دلته ځان سټیبل کړی دی مارکیټ دغه پیټرن جوړ شو خو تر څو به سودا نه کوئ تر څو چې دلته مارکیټ بره لاړ شي او هغې نه بعد تاسو په دې ځای کې چې یو کینډل بره جوړ شو بل دویم یا دریم کینډل په دغه ځای کې مطلب تاسو کولی شئ چې څه وکړئ بای ولګوئ زه ته علامه ږدمه دا دی صحیح شو دې ځای کې تاسو کولی شئ چې بای ولګوئ دې ځای کې به بای ولګوئ او وګوره مارکیټ څومره بره تللی دی صحیح شو دا دی همدا شان دی تاسو پریکټس سره داسې ډېر تاسو خپل اګزامپل یو جوړې کړئ پیدا کړئ تر څو ښه پریکټس وکړئ هغې نه پس تاسو په دې سټریټیجیانو په دې پیټرنس په دې کینډلو او داسې نور چې کوم زه تاسو ته په روانو ویډیوګانو کې وایم او تېرو ویډیوګانو کې مې ویلي ښه د پریکټس نه بعد به تاسو څه کوئ ټریډ لګوئ او مخکې به خپل ټریډس لګوئ صحیح شو تر بلې ویډیو په پاک الله سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته